لنډه کیسه ښکلې نجلۍ د پنده ډکه کیسه حتماً یې واورئ. یو زوی خپل پلار ته وویل ما یو نجلۍ لیدلې غواړم له هغې سره واده وکړم. هغه ډېره ښایسته او زړه وړونکې سترګې لري. پلار وویل سمه ده زویه راځه چې غوښتنې ته یې ورشو. نو کله چې د هغه حالت پلار نجلۍ ولیده د هغې ستاینه یې وکړه او خپل زوی ته یې وویل ته د دې لایق نه یې چې له دې نجلۍ سره واده وکړې. هغه یو تجربه لرونکی تن ته ضرورت لري لکه زما په شان. زوی د پلار له دې خبرو حیران شو او ویې ویل هغه له ما سره واده کوي نه له تا سره. هغوی په خپل منځ کې په لانجه شو او تر دې پرېکړه یې وکړه تر څو د پولیسو حوزې ته ورشي تر څو یې ستونزه ورحل کړي. کله چې دوی خپله ټوله کیسه د پولیسو مامور ته وکړه هغه وویل هغه نجلۍ راولئ چې زه ترې وپوښتم چې د هغه نظر کوم ډول دی. کله چې د پولیسو مامور نجلۍ او د هغې ښایست ولید ویې ویل تاسو دواړو د دې نجلۍ لیاقت نه لرئ. هغه داسې چاته ضرورت لري چې په ټولنه کې بااعتبار او قدرمن وي. پلار زوی او د پولیسو مامور ترمنځ جنجال شروع شو او پرېکړه وشوه چې وزیر ته ورشي تر څو یې ستونزه حل شي. نو همدا و چې لاړل وزیر ته. کله چې وزیر نجلۍ ولیده ویې ویل هغه د دې لیاقت نه لري چې زما غوندې د یو وزیر سره واده وکړي. د ښار باچا له دې لانجې خبر شو او خپلو مامورینو ولېږل تر څو د هغې نجلۍ تر څو د هغوی باچا حضور ته حاضر کړي تر څو یې مشکل حل کړي. خو چې کله بادشاه نجلۍ ولیده ویې ویل زه له دې نجلۍ سره واده کوم. پنځو واړو ترمنځ توندې خبرې پیل شوې تر دې چې نجلۍ وویل زه د حل یوه لاره لرم. زه منډه کوم هر چا چې زه تر ټولو وړاندې ونیولم نو واده به له همهغې سره کوم. کله چې نجلۍ په منډو شروع کړه زوی پلار د پولیسو مامور وزیر او باچا هم د هغې د نیولو لپاره په مهمه شو چې ناڅاپه پنځه واړه په یو ژوره ساه کې ولوېدل. نجلۍ د ساه له سر غږ کړ آیا پوهېږې زه څوک یم؟ زه دنیا ژوند یم. خلک غواړي چې ما ترلاسه کړي له یو بل سره سیالي کوي او د همدې لپاره یو بل وژني. هغوی خپل دین مذهب او انسانیت هېروي خو چې کله پښې د قبر خواته وکښل شي نو بیا خالي لاس وي. شریکول مو هېر نه شي. د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. صحبت الله رحمان. تاسو څخه وغواړم خوشحاله کامیابه په ځان ډېر پام کوئ. خپل پنځه وخت لمونځونه د خدای په امان.